یو بادشاه تیر شو، هغه دا چل کړو چې هغه خپل یو ټوپی راغشتی و، ټوپی، او هغه ټوپی داسې په یو چوکه کې ایښودی و، او د خپل شاهي محل مخې ته هغه ټوپی وې ځان ته کړی و، او دا اعلان یې کړی و وی چې کم سړی د دې ټوپی خوا کې تېرېږي دې ته به سجده لګوي، زما دې ټوپی ته، او چې څوک زما دې ټوپی ته ټیټ نه شو سجده ونه لګوله جلا دې کېنولو وي دقه دې کې سر وهه چې پرې نه دی. کله کله به راغې محل په دیوال به ودرې د خپل ټوپی تماشه به یې کوله چې خلک زما ټوپی ته سجده لګوي که نه لګوي. چې کوم سړی به ته بې ایمانه خلک خو ډېر بېغیرته، ایمان چې نه بېغیرته یې ده، چې ایمان پکې دا غیرتي دی، خو چې کلک ایمان پکې وي. په لاره باندې چې یو څوک تېرېږي سر ښکته کوي، بل تېرېږي سر ښکته کوي سجده کوي، یو مسلمان روان دی په دې لاره، چېرته اتفاقي روان دی، ورسره ماشوم بچیم دی چې څنګه په لاره. خو دې وخت کې بادشاه هم راغلی دی او د خپل ټوپی تماشه کوي چې دې به څه کوي، دې به سجده کوي که به نه کوي، څوک کوي که نه کوي. زما پولیس والا زما خبره مني که نه، دې په نیخ تېر شو چې ورغی هغه جلاد پلک راونیو، وی چېرته روان یې؟ وی داسې مې کار، وی دا ټوپی نه یې؟ وی کومه ټوپی؟ وی دا، وی علم یې که نه؟ وی دا خو د بادشاه ټوپی ده، تا ته له دې پته نه لګي؟ وی دې کې څه چل دی؟ وی دې ته به سجده لګې، په دې لاره چې تېرېږي دې ته به سجده لګې، دا زوی به دې هم لګوي او ماشوم به چیرې ورسره، او ته به هم لګې، او که نه لګې دا توره یې نه. دونه خلکو نه مې سرونه غورځولي، ځان هم سر غورځو. خو بادشاه دغې وخت کې اوس ولاړ د عرض کښېني، دی ورته لرې شه مړه زه بادشاه ټوپی ته زه ستا بادشاه ته سجدې نه لګوم، ته هغه ټوپی ته به ما سجدې لګي. ما ایمان په یو رب العالمین راوړی دی، په یو خدای، او د الله نه ما سوا بل چاته چې را سر مې پرې چې سجده ورته ونه لګوم، یو الله ته به سجده لګوم. وی دې خوا شه. دې کې بادشاه آواز وکړو، وی صبر وکړه لکه مې وهتې مال راولېږه. جلال باندې را سترګې راوویستې، وی ته ورسره بحثونه کوې، ولې دې نه وه؟ وی راویلېږه ماله چې دا سړی بادشاه ته ور مخامخ شو، تا زما ټوپی ته سجده ولې ونه لګوي، ته څوک یې؟ هغه مسلمان ورته وایي، وی دا یې ټوپی مالک. نو وی ته چا چې پیدا کړی کم خدای زه هغه ته سجده لګوم او د هغه نه ما سوا د بل چا ته سجدې نه لګوم. وی ښه، وی او وی راشي جلاده سر ته ووه، وی ډېره ښه ده ودې وایي سر دې کټ شي خو سر به ټوپی ته ښکته نه شي د بادشاه. ایمان دې ته وایي. لکه امیرالمؤمنین اوس اعلان کړی دی که نه چې سر دې زما کټ شي، مجاهدین دې زما شهیدان شي، خو امریکې خپو کې سر نه ایږدم، که مشرف پرېږدي کېدي دي خو زه نه ایږدم، که بل بادشاه ایږدي کېدي دي خو زه نه ایږدم. جناب چې بادشاه جلاد ونیوه سر یې ترې وی لږ صبر ورته وکړه مال ته راولېږه، ولېږه سم چل وی ورسره کوم. ورته وی دا څه ته په څه کار کې تا څه مهارت دی په کم کار کې؟ وی جي په غشو ویشتو کې مې مهارت دی. اوس دې مطلب نو چې غشي د ویشتې شمه، مطلب یې دا چې زه یو مجاهد سړی یارېږم دنه نه ګورې، غشو ویشتو کې مې جي مهارت دی، ښه زبردست غشي ویشتې شم. وی ښه، وی داسې کار وکړه، یو سیب یې سیب مڼی راوړه، سیب وی دا د زوی په سر د پاسه کېښودله، وی هغه ځای نه گزار وکړو دا سیب اوله پته به ولګي چې ته دا غشي ویشتې شي که نه شي ویشتی، په لوی امتحان کې واچه. سیب یې ورته هغه ماشوم زوی په سر د پاسه کېښود او د زوی سترګې ورته مخامخ کړئ، وی شابه اوس ته وی زه غشي ویشتې شم، پته به ولګي چې ته د زوی د پاسه چې دا کم سیب پروت دی دا ته په شیش ویشتې شي او که نه شي ویشتی. جلاد ته وی اوس په قلار کښېنه، اوس به پته ولګي که دې غزار کوي او دا سیب یې وویشته بیا نر دې پرېږدمې، او که دا سیب ته خطا شو دا زوی یې ولګېده نو بد چې زوی مړ کي او دا زوی مردار شي نو دې مو پسې وجنم. اوس دې غریب په سوچ چې خدای ما خو اسې ووې چې زه د غشي ویشتو ماهر یم او دا سیب خو یې زما د زوی د پاسه کېښود، اوس به دې سره څه کوم چې مخامخ یې ودرو. وی شابه وله، وی الله ستا د رضا دپاره دا څه کوم، او دې ټوپی ته مې خدای سجده ونه لګوله، او اولم دا غشي راکاږم، دا غشم ستا اختیار کې دی، زما دا لاسم ستا اختیار کې ده، دا لیندم ستا اختیار کې ده، دا رسولم ستا اختیار کې دي، خوښه دې خپله د خدای که زما دا زوی لګې او که دا سیب لګې. جون کې مې چې ته غشي لینده ګورې خدای لاس کې م نه دی غشته، لرې ورته ودرو ښه تېره غشي یې ورکړه، خو چې غشي راښه چې ټس شو سیب ولګېده، زوی یې بچ شو. بادشاه ورته وایي دا نر سړی دی، وایي دا بهادر انسان دی، دا نر سړی دی، زه تازه دی، ته چې په دې لار کلم راځي چې زما ټوپی ته سجده ونه لګې، که ما کې غیرت وي زه به ستا سلام کوم، ته به زما سلام نه کوې.